سلامونه نیک هیلې احترامات د شبي شباب یوټیوب چینل نه تاسې مونږ ګورئ. مونږ دلته یو څه خوښ یو پروګرام جوړو. مونږ دلته راغلي دلته ځوانانو نه یو پوښتنې وکړو، ولا چاته خو چا درک نه لګېږي. دلته یو دانه ګر ورتاویږي دې نه پوښتنه وکړو. سلام علیکم. وعلیکم. څه نشه یې غوندې ښکاري. داسې لږ ډېر یم. ښه د چا په نشو راوړوئ؟ دا ولا زمونږ کلي کې یو دوه د نسړي زامنو دا پیاغۍ راواړولمه که نه، خو پلار یې ډېر ښه سړی دی، خو دا په خپله نه دی، دا ډېر د نسړي زامن. نو ته خو هم سوچ لري، دماغ لري، هغه به درته وایي چې کمر نه ځان وغورځوه، ته به کمر نه ځان غورځوې. دا سکریم نه ده، خبرې منې پوهېږي نه به ځان دې داسې تباه برباد کړی. خو زه خو پرېږدی د راتلونکي را روان نسل ته څه پیغام ورکوي. کیمره د لګېدلې ده، ورو کیمره لګېدلې که نه؟ یاره که زما مني که نه، بیخي دې راځي نه داسې زندګي ده ایسته که سړي. بنده که بنده که. د موسم په باره کې څه نظر لرې؟ باران هم نه کېږي، فصلونه خو به دې سره ډېر خراب شي. باران خو د فصل لپاره ډېر ښه شی دی. باران د ځمکې آبادي ده، پوه شوې؟ ډېره ته ورته ووایه. راځه راځه ته ورته خیر دی خیر دی وبخه. نه وایم، ته ورته ووایه. باران خو د ځمکې باران خو ډېر ښه شی. وبخه وبخه وبخه، تی ورته وایه تی ورته وایه راشه. تا به هم نه کلو نه خود ویشل. باران خو د فصل لپاره ډېر باید باران راته ټول څه وینې وایي. سلامونه دوستانو، موږ د شبي شباب یوټیوب چینل نه تاسو ته پروګرام شروع کړی ده. موږ به دې ځوانانو نه د ارزانیو د قیمتۍ په باره کې په اړه خبرې وکړو. ګرانې ورځانې خو داسې خبرې دي چې پخوا وختو کې به موږ 2 روپۍ کور نه راواخیستلې، لاړو به بازار ته، 4 کیلو به م غوښه راوړله، 6 کیلو به م بانجان راوړل، او د 15 کیلو به م کلچې راوړلې، او مېلمنو ته به مټایي راوړل. 2 روپیو کې به م 1 روپۍ او 8 به م بېرته کور ته ووړل. او اوس خو دا قیمتۍ دي، اوس خو قیمتۍ دي. یو بانجان په یو دانه بانجۍ په 950 روپۍ باندې کیلو ده، او یو پپړ په 1500 روپۍ باندې ده. دا اوس یو پپړ په 4000 روپۍ باندې ده. یو پپړ په 3500 روپۍ باندې یو پپړ په بازار کې ورکوي نه. یو پپړ نه چې دا په 100 روپۍ باندې یو پپړ، دا څنګه قیمتیانې دي؟ نه نه خو مې نور ولا کې دا قیمتي نه دي. مونږ ته د پخوانی وخت بېرته راسي. پخوانی وخت یې مونږ ته بېرته راسي. سلامونه دوستانو، موږ راغلي یو کوچي ماما ته. دې نه به یو څه پوښتنې کوم. کوچی ماما څنګه یې ښې جوړې؟ ولا ښه خدای فضل ده. کوچی ماما یو مرکه به در سره وکړم. څه شي مرکه را سره کوي؟ څه بدي دي چې ما مرکې کوي؟ نه نه دغسې د ټلویزیون خپرونه کوو، ټولې دنیا ته دې ښیم. نه دغه ټول خلک یې ښه ته ښکارېږي. ښه د ما خو یو وراره په مسافرۍ کې ده، زونډۍ ګل، هغه ته خو یو مصرا غږمه ډېر په ما ګران ده. وایي مسافري سخته خواري دی، سخته یې مکې دی، ما زونډۍ ګل مسافر دی. واو ډېر ښایسته ډېر ښایسته. دا پسونه څه شي خوري؟ کوم پسونه؟ تور که سپین؟ تور. واښه خوري. دا سپین څه شي خوري؟ دا هم واښه خوري. د شپې دا پسونه چېرته ساتې؟ څنګه؟ د شپې دا پسونه چېرته ساتې؟ تور که سپین؟ تور. دا په خیمو سره یې داسې یو غټ ځای همته جوړ کړی، هلته یې درو. که دا سپین چېرته ساتې؟ دا هم هغلته ساتم. کوم پسونه؟ تور که سپین؟ کوم پسونه؟ تور که سپین؟ تور که سپین؟ تور که سپین؟ ولې زه تا ته کمکل ښکارم، ولې په ناحقه ته وایې؟ څنګه؟ ولې زه تا ته کمکل ښکارم، څنګه په ناحقه ته توره سپینه ته وایې؟ خو دا تور پسونه د ما دي که نه زوروره؟ ښه ولې دا سپین د چا دي؟ دا سپین هم د ما دي. کوچی ماما
ماما زړه مې غواړي چې یو ټنګ دې ووایم خو زه مشر یم څه دې وویل دا څه او څه کړي څه هغه ځنډې جنګل راوړې داسې